شی پکارو صاحبه؟ کچالان څنګه دي وروره؟ کچالان 40 روپۍ چارک. ښه داسې وکړه یو چارک په دې نه واچوې. ښه. او ټماټر څنګه دي؟ او ټماټر چې 90 روپۍ چارک. 90 روپۍ. یو 2 چارکه دې نه واچوه. ښه. او بینډۍ به څنګه وي؟ هغه 110 روپۍ صاحبه. 110 بس یو چارک دې نه واچوه. په دواړو سترګو. لږ زر زر کوه چې ناوخته وي. صاحبه دا والا صحیح صحیح دی واچول. او صحیح کور کې هم خوښ نشو واپس یې راوړه. دې ته هم راوړل د لاسه نه کېږي خو مقصد چې صحیح دی اچولې. مهرباني. صاحبه پیسې مو رانه کړې لکه چې درنه هېرې شوې. څه شي پیسې؟ صاحبه د سبزۍ پیسې. موږ خو چاته پیسې نه ورکوو. ولې ته ما نه پېژنې څه؟ صاحبه ښه دې پېژنم چې په مابس یعنې سنټر جیل کې وظیفه لري او د دویمه کوڅه کې د کور دی، خو پیسې درنه د خپلې سبزۍ غواړم. څه سوال خو درنه نه کومه. ورکشه د سوال. دا دلته چې ته ولاړې که نه نو زما په زور باندې ولاړې او که زه وغواړم نو دا تخت به دې اوس په لښتي کې واچوم او که مابس ته مې یو ځل ویوړي نو والله کې درنه څوک پوښتنه مو کړي. ته داسې نیغ نیغ راته ګورې. ته څه فکر کوې چې یو ورځ به مې پې اوس بر شي او بدل به ترې واخلم؟ غوږونه دې خلاص که په ما باندې د خدای نه علاوه د هېڅ چا زور هم نه رسېږي. پوه شوې؟ مشره چانس ولګېدو، هغه هلکۍ ځان ته را روان دی او د رزق بندوبست وشو. او تر بچیا لپټاپ هم ورسره دی او ایفون موبایل هم ورسره دی چې را نږدې شي ډایرکټ به پرې ور ټوپ کوو، ځان غلي واچوئ. او مشره تاسو یې راونیسئ او شیونه تماله پرېږدئ، زه پوه شه او شیونه سنبالول. چیرته ځې؟ کور ته روان یم. دا څه شی دی؟ لپټاپ دی. ولې مه کوه. دا خو هغه د خان زوی دی که نه، خو چې دا ولې وخي غله خو به نه وي. ښه دا خو هغه سبزۍ والا دی. وایي په تا مې وس نه رسي او مړ به دې پلار کم. که ما دې وس ونه رسېد اوس دې زما زوی رانیولی.
ته خو زما خبره واوره تا څنګه جرأت وکړ چې تا زما په زوی باندې لاس اوچت کړ تا څه ویل چې په ده باندې مې وس نه رسي که نه نو دا زوی به ورته راونیسم او زخمي به یې کړم زما خبره واوره ویې مې دا ورته زه درته د ده اوس څرمن وباسم صبر وکړه ما ته پرېږده ده نه پلاره حوصله وکړه د پتا لاس څنګه اوچت پلار دې سړي زما ژوند بچ کړی زه یې نه یم وهلی څه د ستا ژوند بچ که کوم کسان چې وتښتېده د ده ملګري نه و نه پلاره هغوی غله وو او که چیرې دا نه وی راغلی نه پوهېږم چې هغوی به په ما څه کول وراره که د بخلو یم که نه نو مې بخه زه تا ته ډېر ملامت یم زه تا ته ډېر شرمنده یم ما ډېر زر قضاوت وکړو د وخت نه مخکې مې فیصله وکړه ما په تا باندې غلط شک او غلط ګمان وکړ ته خو راغلی وې تا زما د زوی ژوند بچ کړ او ما تا باندې د غلو ګمان وکړ او ته مې ووهلې هغه ورځ مې در باندې هلته زیاتی وکړ او نن دلته نو که د بخلو یم نو مې بخه بچه نو مې بخه مشره الله دې وبخه په هغې ورځ هم ما د الله نه سوال وکړو چې الله دې راسره پوه شي او نن هم چې څه دې وکړه ښه دې ونه کړه خو چې تا ته خپله غلطي ښکاري نو دا غلطي دې د بل چا پر وړاندې بیا تکرار نه کوي ولې چې زر قضاوت کول یا د وخت نه مخکې فیصله کول د یو چا د ژوند او د مرګ فیصله کوي اکشن ته داسې نیغ نیغ راته ګورې رومیانو والا بادرنګ والا اکشن مشره هلکی ځان ته را روان دی او د خرچې بندوبست ولګي د اختر هم دی خرچې بندوبست ولګي اکشن او مشره تاسو ته اکشن اکشن دوستانو دې موږ په چل باندې ووهل بس رانا اکشن ها دا خو هغه سبزی والا دی اکشن اکشن س دا خاندي نه څه وکړم اکشن بچیا ما وبخه پرېږده مړه نو داسې واز وکړه ته دې مو غره بولم او دلته دې